ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے منگا خودی کڑو پدی دنیا زرے زرے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے منگا خودی کڑو پدی دنیا زرے زرے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے سوک پا وطن کے اسی پچا وطن ساتھی سوک پا وطن کے اسی پچا وطن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی دیر خلق میں ولد پکا باڑ کے خپیال بخپے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے دیر خلق میں ولد پکا باڑ کے خپیال بخپے ارمان دے پیسے د چینل کرم خان حکیم سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو ډیره مننه کوو د هغه ټولو ملګرو مسافرو چې دغه چینل کې موږ ته مینه راکړه زموږ سره ډیره مینه وکړه او په خاصه توګه د کرم خان حکیم صاحب سره ډیره مینه وکړه دغه چینل کې زیات دغه فالورز او دغه ملګري چې زموږ څومره راغله موږ د دوی پوروړي یو احسانمن یو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرم خان حکیم صاحب په خاصه توګه په سوات کې د ټوکو ټقالو په شاعر باندې ډیر زیات مشهور دی او هغه لوبې هغه غزلې هغه نیمکۍ بګتۍ او هغه مختلف قسم کلامونه چې هغه د ټوکو ټقالو سره اړه لري په یو ډیر ښکلي انداز سره په یو ډیر کرشماتي انداز سره او د دوی چې دغه تمبل چې دی نو دا خو یو نښه ده د دې سره چې وایي نو بیا یو خوند چې دی لا یو په دوه وي ډیر ملګري دا وایي چې یاره کرم خان حکیم صاحب د موږ ته صرف د تمبل سره دا څیزونه وایي په موږ باندې ډیر ښه لګي نو انشاءالله دغسې به کوو څه څیزونه به د تمبل سره هم وي څه به داسې مکس به وي او نن چې دی د تمبل سره یو بله د ټوکو ټقالو یو ډیره په زړه پورې د غریبۍ هم دا خلک دا واړه دا کباړ مباړ ټولۍ او دا که نه دا څونه ګراني ده او د دې پیسې څونه یو قدر پیدا شوی پیسه څه شی دی پیسه خو پاتې ده که نه خو لکه انسانیت نه هم ورواړولې ده او خبره دی خلکو ورواړوله که نه نو مطلب دا دی چې لکه د دې دپاره هم هغه پکار وي نو بلکل دغه کلام ته پیش کیږي ارشاد خلق وای دیوانا و شراب خور دے تصور د خپل اشناوي نم یوازې ځکه زړه مې د دنیا د خلکو تور دی ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے منگا خودی کڑو پدی دنیا زرے زرے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے منگا خودی کڑو پدی دنیا زرے زرے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے بسر زمائی خون بتال در کئینا مال تور د جالی لپٹا دخار زر روڑ جانانا بسر زمائی خون بتال در کئینا مال تور د جالی لپٹا دخار زر روڑ جانانا بسر زمائی خون بتال در کئینا مال تور د جالی لپٹا دخار زر روڑ جانانا سوک پا وطن کے اسی پچا وطن ساتھی سوک پا وطن کے اسی پچا وطن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی سوک مزدوریانی کبھی پچا چمن ساتھی دیر خلق میں ولد پکا باڑ کے خپیال بخپے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے دیر خلق میں ولد پکا باڑ کے خپیال بخپے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے منگا خودی کڑو پدی دنیا زرے زرے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے ارمان دے پیسے قسم پا خدای پا جرنیل روٹ کی سملما یا لالا وعدہ وکئی گنیزان ولما قسم پا خدای پا جرنیل روٹ کی سملما یا لالا وعدہ وکئی گنیزان ولما یا لالا وعدہ وکئی گنیزان ولما سوک پی سیلو نا کبھی سوک پی کارو نا کبھی دالا خدی سیلو نا کبھی یا سوک پی سیلو نا کبھی سوک پی کارو نا کبھی سوک پی ظلمو نا کبھی سوک پی ایشو نا کبھی سوک پی ظلمو نا کبھی سوک پی ایشو نا کبھی سوک پی ظلمو نا کبھی سوک پی ایشو نا کبھی چاور پس خر سکڑے کپڑے اولو پٹے
ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې منګه خو دې کړو په دې دنیا زری زری ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې منګه خو دې کړو په دې دنیا زری زری ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې خزه خاوند ته وې پرې کومه درنه پوزه شابه ما پیر بابا له پوزه خزه خاوند ته وې پرې کومه درنه پوزه شابه ما پیر بابا له پوزه خزه خاوند ته وې پرې کومه درنه پوزه شابه ما پیر بابا له پوزه چاپیره ګوره مزو ښکلي ځوانان وینمه مخکې چې ناستې که نه دا ماشومان وینمه یا چاپیره ګوره مزو ښکلي ځوانان وینمه مخکې چې ګوره مزو ډېر ماشومان وینمه په منځ کې ناسته که نه دا کرم خان وینمه په منځ کې ناسته که نه دا کرم خان وینمه په منځ کې ناسته که نه دا کرم خان وینمه په منځ کې ناسته که نه دا کرم خان وینم مونږ پسې زده کړې دا دوکړې او دا باجې ارمان دې پیسې مونږ پسې زده کړې دا غاګانې او باجې ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې مونږه خو دې کړو په دې دنیا زری زری ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې ارمان دې پیسې واه کرم حکیم صاحب ډېره مننه ډېر خوندور ډېر په زړه پورې ولا چې داسې یخ یخ دې کړو ډېر خو مسافر خو به یقینا چې هغې ته وګورئ ورته شپې روڼوي کرم صاحب مینې ته ستاسو اواز ته ډېره مهرباني یو ځل بیا د ټولو ملګرو په دې سره دغه خوندور چې کوم کلام دا سرته ورسېدو د لوی الله په امان